د سپوږمۍ تر کلي. د سپوږمۍ تر کلي خپرونې قدرمنو دوستانو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. دوستانو د مینې او جګړې ناول 11مې برخې ته ښه راغلاست. کله چې د هغه خبرې خلاصې سوې ویې ویل په دفتر کې کارونه زیات دي، اجازه ده چې ولاړه سم. او له دې سره له ځایه ولاړه سوه. هاشم د هغې له غوسناکې څېرې پوه سو چې خبرو یې ورباندې چندانې اغېزه نه ده کړې. خپل وروستی ګزار یې را ړومبی کړ. ویې ویل یا تا ماته دلته ماته یو لیست راغلی دی. د څه شي لیست؟ هاشم لیست ور وښود. ویې ویل دا د هغو کسانو لیست چې کمونستان ته تللي او یا روس ته تللي دي چې ویلي دل د یاسمین په څېره کې بدلون راغی. پسې زیاته یې کړه او ستا نوم په دواړو لوستونو کې سته. اوس ته ووایه زه څه وکړم؟ یاسمین ځای په ځای ولاړه وه لکه چې د دې وروستي ګزار د دفاع وسه نه درلوده. ورو یې ویل یو چاره یې وکړه. دا نو څه چاره لري؟ اوس کار تر کار تېر دی، لیستونه نیول سوي دي، دا کسان باید له وظیفې ګوښه او بندیان سي. د یاسمین په سترګو کې اوښکې ډنډې سوې. مخ یې بلې خواته واړوه چې رئیس یې ونه ویني. د چای خوړلو د میز په سر په پرتې ورځپاڼې ور ټیټه سوه. هسې یې مخ ته ونیوله. بیرته یې په خپل ځای کې کښېښوده. رئیس یې ویل رئیس صاحب ټول کارونه له مجبوریته کېږي. هاشم وخندل. روس ته تګ له مجبوریته کېږي؟ څه ووایم؟ خیر دی ته یوه چاره وکړه. رئیس پوه سو چې وروستي ګزار په خپله ښکلا مغروره یاسمین د غرور له نیلي راکوزه کړه. چاره خو ډېره سخته ده، خو به ګورو چې څه کېږي. د هاشم ملګرو د هغه په دفتر کې تود مجلس جوړ کړی و. هاشم لا دفتر ته نه و راغلی. سمود ویل چې هغه د سهار لمانځه وروسته تر 10 بجو پورې بیا ویده کېږي او شکر خوب کوي. څو شپې کېدې چې قومندان هاشم د دوی څخه خپل د اوسېدو ځای بیل کړی و. د دوی لیدنه یوازې په همدې دفتر کې کېدل. شاید همدا علت به و چې انډیوالان یې په ده بدګمانه سوي ول. پخوا به دوی د ورځې په یو موټر کې ګرځېدل، خو اوس هغه ته تنظیم بل موټر ورکړی و او دوی ته پخواني موټر پاته و. د مرکزي کمیټې په ودانۍ کې د دوی د ګډې خونې له دروازې څخه هغه لوحه چې پرې لیکل سوي و د قومندان محمد هاشم د انډیوالانو اطاق هم ایسته سوې وه. قومندان هاشم اوس په وزیر اکبر خان مینه کې په یوه کور کې اوسېده. ویل کېدل چې هغه کور ته وخت ناوخته ناپېژندل سوي کسان او ان ښځې هم راځي. دوی د نن ورځې د مجلس موضوع هم دا وه. سید امین چې د کړکۍ خواته په کوچ کې په یوه ډډه پروت و راجګ سو. پښې په خپلو څپلیو برسېره چې د کوچ خواته یې ایښې وې کښېښودې. ویې ویل یاره زه چې ورته ګورم هاشم ډېر بدل سوی دی. چې دا ولې؟ خان مومن په تایید سره وویل د هاشم آخره خاتمه د بدو سوه. یو بل وویل چوکۍ سړی خرابوي. سمون چې له بوټونو سره په کوچ کې اوږد غځېدلی و او خپل پکول یې په لاس کې ګډاوه. راپورته سو. ویې ویل مطلب دا ټول دې ښځې له کاره ویست؟ خان مومن وویل ته دا به د ښځو تاثیر وي؟ هو نو نه یې وینې چې مطلب شوی شوی ورسره کېږي. پوه سوې که پوه نه سوې؟ ژیرې ته دې پام نه دی؟ مطلب بس منځ یوه چاړه پاته ده چې پرې راتېره یې کړي. نور محمد وویل دا ټول هغې یوې له کاره ویست. سمود وویل ورکې که مطلب ټول دغسې دي. رحمان بابا څه ښه فرمایلي دي لعنت که په زنان کې مور وي د سلطان. او بیا په شاه محمد د سلطان محمد غزنوي د مور کیسه داسې تېره کړه لکه چې د ده مخ ته پرون تېره سوې وي. چې د خبرې خلاصې سوې اکبر وویل که زما منئ زه غواړم چې سارایي محکمه به جوړه کړو. څنګه محکمه؟ دا تېرې محکمې دي لکه چې بس نه وې. اکبر وویل یا هغه خو د نارینه‌وو وې، اوس به د ښځو لپاره وي. څنګه؟ بس لکه د رؤف غوندې چې چیرې مو لوڅمخې ښځه ولیده مخ ته یې تیزاب شیندو یا به یې ځای په ځای وژنو. انور تایید کړه. والله که دې بده خبره کړې وي اول دا یاسمینه که څه بلا ده دا وژنو. خو سمون د نصیحت په ډول وویل خبره زموږ په سړي کې ده،
پوه سوې که پوه نه سوې دا باید لارې ته راولو. مطلب د پرتوګ له شکر سره بدل سوی دی. څه چې هغه کول اوس دی کوي. نو ته څه وایې چې څه وکړو؟ زه وایم چې مطلب له ده سره به خبرې وکړو. پوه سوې که پوه نه سوې ورته وبه وایو چې اول دا یاسمین له ځانه لرې کړي. اکبر وویل نه اوس په هغه ډېره ګرانه ده، ځان به ورک کړي هغه به ورکه نه کړي. سمود په غوسه وویل چې راسي دا ټول. دروازه خلاصه سوه. قومندان محمد هاشم له خپلو باډیګاردانو سره په دفتر راننوت. سمود خپله خبره راواړوله. هو وله زما هم بدې سي. هاشم چې په خپل ځای کښېناست دا نورو ته یې مخ ور واړوه. بیا مو په چا کې میده کړې ده. له سمود نه لاره ورکه وه، نه پوهېده څه ووایي، ځان یې تېر کړ. هسې یوه خبره وه ورکه کړه. څوک مو میدان ته راچولي وو؟ زه خو به مو نه یادولم. یا تا به ولې یادوو؟ دا شکر ملحد مو سره یادوو. ولې هغه څه کړي دي؟ سید امیر په تمسخر وویل هغه هیڅ هم نه دي کړي، نه یې څوک وژلي دي، نه یې په کلیو بمبارۍ کړی دی، نه یې چاته. هاشم خبره ور غبرګه کړه. پرېږده دا خوشې خبرې دي. سمود هم جرأت پیدا کړ ویل مطلب ټول انډیوالان وایي چې تاسې که څوک وژلی وای اول مو باید دا سرکوزی خوندي کړی وای. مطلب تاسې نور غریبان ووژل، دی مو ملګری سو. هاشم په نصیحت ویل ګوره سموده ګله ته خو شکر هوښیار سړی یې. هغه لاس یې نسې پرې کولی، ښکل یې کړه. له ځایه راجګ سو، په قدم وهلو یې پیل وکړ. پسې زیاته یې کړه په دې خبرو سر مه خوږوه، که په دې خبرو پسې ګرځېدې ژر به مو ژر سپي نیسي. یاسمین چې دفتر ته راننوتله لکه چې انتظار یې نه درلود چې له هاشم سره د دومره کسان ناست وي. وارخطا سوه، بیرته شاته به ګرځېده. په داسې حال کې چې په یوه لاس یې دروازه تړله. په څنګ کې غږ یې وویل سلام. خو چا د سلام ځواب ونه وایه. ناستو کسانو یو بل ته وکتل. هاشم ځان د میز د سر په کاغذونو بوخت کړ. یاسمین یوې بلې خوا ته وکتل. د رئیس د میز په سر لوري روانه سوې وې. ویې ویل رئیس صاحب زه مو په کار وم. اوس نو وار د هاشم و چې وارخطا سي. ته خو رښتیا خطونه هغه مکتوبونه هغه به. یاسمین ورسره مرسته وکړه. هغه پروني مکتوبونه دې لاسلیک کړل؟ هو ما هم هغه مکتوبونه یادول. داسې ده چې هغه والله که پوهېږم چې هغه څنګه وو. وروسته لږ وروسته راسه. ناستو کسانو د سترګو له کونجه یاسمین ته کتل. اکبر د خان مومن لاس د کوچ په څنګل یې ده ته نږدې ایښی و. وسکونډه ورو یې وویل د کافر لور اور لګوي. خان مومن تر څنګ ورته وکتل، خو اکبر یاسمینې ته کتل. ده ته یو پام هم نه و. یاسمین د دروازې په خوا روانه سوه. له هاشم پرته ټولې سترګې پسې وې. د یاسمین له وتلو وروسته دوی هم یو یو پاڅېدل. یاسمین په ځان کې یو پټ احساس لیده چې په مقابل کې یې مقاومت ورته ناشونی ښکارېده. له څه وخت راهیسې چې هم په چلن او هم په څېره کې بدلون راغلی و. دواړه لاسونه یې د سرو زرو له بنګړیو ډک ول. غاړه یې هم د افغانستان د نقشې په ځای په نسبتا غټه اسماعیله او نري امیل ښکلې کړې به. اوس یې د پخوا په څېر ټوکې نه کولې. که بچا د مینې کومه خبره یاده کړه دې به ژر خبره واړوله. اوس یې په دفتر کې د خپلو خورلڼو په ټوکو په ځواب کې دا نه ویل چې دا هاشم د یوه لوی سیند دوه غاړې دي چې هیڅکله به سره نږدې نه سي. دا په خپلو هغو خبرو پښیمانه وه چې د خپلو همکارانو ته به یې ویلې چې دا له هغو ښځو څخه نه ده چې له هر خیرن سره په خلاصه ټنډه او مسکا خبرې وکړي. دا په هغو نومونه هم پښیمانه وه چې په لومړیو ورځو کې په هاشم ایښي ول. له هغې ورځې چې د دوی په اداره کې د نارینه و ښځو دفترونه بیل سوي ول او نورې ښځې د دې او هاشم له پټو اړیکو څخه خبرې سوي وې. ټولو مېرمنو به دا ځوروله، ځینو به پرزې پرې ویلې، چا به ټوکه پرې کوله او ځینو خوان خبرې هم ورسره کولې. دا هم د نورو مېرمنو له دې ډول چلند څخه په تنګ سوې وه، خو چاره نه وه، ځکه د ادارې د مېرمنو لپاره همدا یوه لویه کوټه چې پخوا د محاسبې مدیریت و په نظر کې نیول سوې وه. رئیس هاشم ورسره وعده کړې وه دی او د دې څو نورو خاصو ملګرو ته به ځانګړی دفتر ورکوي، خو تر اوسه لا دوی ته دفتر نه و پیدا کړی. یو ځل یې په 4 منزل کې د بل ریاست یو دفتر د دوی لپاره خلاص کړ. هلته راکټ ولګېد او د دفتر یو دیوال یو مخ له منځه ولاړ. نن هم چې دا د هاشم له دفتره راغله، نورې همکارانې پرې ورټولې سوې. د پخوا په شان ټوکې او مسخرې وې. دیبا د چای پیاله د یاسمین مخې ته کښېښوده. په معناداره غږ یې وپوښتل څنګه یاسمین، د سینو بخه به نه وي وچې سوي؟
یاسمین لکه د دې په کنایه چې پوسوي نه وي ویې ویل ولې څه هسې ما ویل وچکالي ده چې د سیند دواړه غاړې سره یوې سوي نه وي ټولو وخندل یاسمین ځان نه بایلود ویې ویل څه ګډې وډې سره وایې چې اوبه نه وي نو سیند وچیږي او دواړه غاړې سره نږدې کیږي دا نور ته یې مخ ور واړوه که څنګه همداسې نه ده ټولو وخندل حتما څنګه به نه سره نږدې کیږي د خندا اواز لوړ سو شکیبا ظاهرا خبره واړوله یاسمین دا اسماله دې په څو واخیستی ډېر ښکلی دی یاسمین تربلی سوه دا ډېر ښایسته ده شګوفې په خندا وویل څه یې پوښتې څه دې خو نه دی اخیستی نیلا په مسخره وویل رښتیا وایه دا خورا څه پې خبره ده دا شنه غمې په یارۍ ګټلې دي نه ټولو وخندل د یاسمین د مخ سرخي زیاته سوې وه ټولو خندل نږدې خاصو ملګرو یې هم له هغو سره خندل یاسمین په غوسه سوه تاسې ښځې چې هر څومره تعلیم هم وکړئ بیا هم حسادت نه پرېږدئ مرضي یې ورغبرګه کړه ته نو څوک یې ته لکه چې ښځه نه یې یم خو ستاسې غوندې نه له دې سره یې خپل کوچنی بکس غاړې ته واچو راولاړه سوه چیرې سې خفه نه سې موږ خو هسې ټوکې کولې یاسمین په دروازه کې وویل ښه په خانې ته ځم بېرته ژر راځم 11 بجو ته لا 25 دقیقې پاته وې یاسمین په ښار کې سوکه روانه وه څو دوکانونو ته ودرېده خو څه یې وانخیستل لس کمې 11 بجې وې چې د فروشګاه مخې ته ورسېده کبابي مخې ته د قومندان هاشم لند کروزر ولاړ و په لیدو یې خوشحاله سوه مخامخ موټر ته ورغله خو د موټر دروازې تړلې وې شیشې یې تورې وې دننه هم څوک نه پکښې معلومېدل نیت یې وکړ چې د وادي په ځای کې ودرېږي خو په دې وخت کې هاشم چې لوی پلاستیکي کڅوړی په لاس کې به راغی د یاسمین په لیدو په بریتونو کې مسکی سو دروازه یې خلاصه کړه راځه ژر راخیژه موټر د وزیر اکبر خان مینې په لوري په بیړه حرکت وکړ هاشم موټر د ګراج په ځای په انګړ کې ودراوه شاوخوا یې وکتل یاسمین ته یې وویل راځه د پاچاهي ځای ووینه دواړه په دویم پوړ کې د خوب کوټې ته ولاړل په څو شېبو کې د میز په سر 3 ډوله کباب میوې او بوتلونه کښېښودل سول کوټه ګډه وډه وه د دروازې خواته چلمچي له اوبو ډکه ایښې وه او په سر یې د مڼو پوستکي پراته ول د خوب د تخت روجایي هم ټوله سوې وه د تخت سر ته له میزه سګرټدانې رالوېدلې وه او د سګرټو ایرې په غالۍ توی سوې وې د پخوانۍ دیوالي بخارۍ دروازې خلاصې پاتې وې د ممپلیو او بادامو پوټکي پکښې پراته ول هاشم ژر په کوټه کې اضافي شیان ټول کړل یاسمین د تخت خواته په یوه چوکۍ غلې ناسته وه له ده سره په کار کې مرسته نه کوله شاید په دفتر کې د خوړلنو له خبرو ځورېدلې وه د هاشم ټوکو یې هم په شونډو مسکا نه راوستله خو دا خواشیني یې د ډوډۍ په منځ کې ورو ورو ورکه سوه اوس یې نو خوله له خندا نه سره ورتله دواړو خندل په کوټه کې ګرمي زیاته سوه د خپل کمیس 2 تڼۍ یې خلاصې کړې هاشم پردې واچولې خو 2 کړکۍ یې خلاصې پرېښودې ماښام تیاره خوره وه چې هاشم رڼا ولګوله یاسمین ټینګار کاوه چې کور ته یې ورسوي خو هاشم ټکنی و له حالاتو پوره خبر نه و د غرمې راهیسې له خپلو وسلوالو کسانو او پوستو سره مخابروي اړیکې پرې کړې وې خپل نږدې وسلوال یې هم د ساتنې تر څنګ به یې چې له حالاتو به یې خبره ورخصت کړي ول یاسمین ته یې ویل چې شپه تېره کړي خو هغې تلوار درلود او د پاتې کېدو نه وه دا لومړی ځل و چې هاشم په هغې غوسه سو رښتیا چې تاسې ناقص العقله یاست دا وخت تلو دی نه زه ځم ټوله ورځ در سره وم هسې نه چې په کومه بلا مې واړوې چاره نه وه یاسمین یې د شا په سیټ کې کښېنوله او په مړو څراغونو یې د زړو میکرویانو په لوري حرکت وکړ دا مې روغتیا په څلورلارې کې 2 تنه وسلوال د سړک په منځ ولاړ ول دواړو موټر ته مخامخ ټوپک نیولی و هاشم موټر ودراوه دروازه یې خلاصه کړه څه خبره ده چې د سړک په منځ کې ولاړ یاست راکوزه ته څوک یې چې داسې بړبړ غږېږې هاشم پوه سو چې څلورلارې بل ګروپ نیولې ده څنګ ته یې په تیارې کې لاس وتپاوه توپنچه یې په لاس ورنغله وسلوال تر مټ ونیو لاندې یې راکوز کړ راکښته سه د خانزو زه درته وایم راکښته سه ته لا کلنکاري کوې وسلوال د شا دروازه خلاصه کړه یاسمین غلې ناسته وه وسلوال یې مخې ته لاسي څراغ ونیو راکوزه سه یاسمین ځان سره راټول کړ د موټر په سیټ پورې ځان ونښلاوه وسلوال په غوسه وویل
راکوزه سه ځان مه راباندې. بیا یې وپوښتل دا سړی دې څه کېږي؟ دا مې خاوند دی. آفرین. او له ده سره د یاسمین لاس ونیو، د ځان په خوا یې راکش کړه. بل وسلوال ته یې مخ ور واړاوه. ضیا دا زما کوټې ته بوځه. نه زه خپل مېړه ته ورځم. وسلوال یو په یوه خوا او بل په بله خوا بوتلل. ملک تر پخوا غلی و. په ښار کې د هرې نوې خبرې په اورېدو سره یې یوازې سر ښوراوه او وبه یې ویل خدای دې د نیکو هدایت ورته وکړي. دی په خپلو پخوانیو خبرو پښیمانه معلومېده. دا څو ورځې چې جګړې نه وې نو ملک او کلاخان به هم دواړه په بایسکل سهار له ښاره وتل او له چاراسیاب او دوغ آباد څخه به یې اوړه او غوړي راوړل. دا یوه اونۍ د وړو او غوړیو راوړل د دوی د ورځې دنده ګرځېدلې وه. په څو تېرو ورځو کې د دوی د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړې وې او د جګړو له ویرې یې تر خپلې اړتیا زیات اوړه ذخیره کړي ول. کلاخان هم له جګړو د مخه خپله کورنۍ کابل ته رالېږلې وه، خو په لومړیو جګړو کې یې کشر ورور ګلا خان ورک سو. خو نن هر یو 5 منه اوړه او یو پیپ غوړي د خپلو بایسکلونو په کنجوغو تړلي ول. د کلاخان بایسکل پنچر و، ځکه دواړه پلي له بایسکلونو سره روان ول. څه پیسې چې ورپاته وې د لارې پاټکونو ترې وړې وې. د کلاخان څخه وروسته زرګون هم چې د بایسکل د پنچري د نیولو لپاره یې د کمیس د څنګ په جیب کې خوندي کړی و په سړک ولاړو وسلوالو اخیستی و. نو له دوی هغو پوستو او پاټکونو راتېر سوي ول چې د خوراکي موادو او تیلو له راوړلو څخه یې د باج اخیستلو لپاره ګام په ګام جوړ سوي ول. دوی هغو 2 وسلوالو چې د سړک په منځ په چوکیو ناست ول ودرول. یو تن چې ژاولې یې ژولې او په خوله کې په هر وار اړولو به یې ټک ترې ویست. د دوی مخې ته ورغی. دا قاچاق چېرته وړې؟ قاچاق نه دي، اوړه او غوړي دي، خپلو کورونو ته یې وړو. وسلوال خپل بل ته مخ ور واړاوه او په خندا یې وویل زلګی ویني یې؟ زړګي چې خوله یې د جوارو له پولې ډکه وه په ډکه خوله وویل ته یې قاچاق ماچاق څه کوې؟ خپل حق ترې واخله، پرېږده یې چې خپله لار وهي. هغه بیرته دوی ته مخ ور واړاوه. وامورېدل پیسې راوباسئ. ملک وویل پیسې خو مو هغو نورو لیوانو یوړې، ولاکه ټنګه هم راپاته وي. خو وسلوال پرېښودونکي نه وو. له ډېر کشوګیر وروسته یې دواړه تلاشي کړل چې ویې لیدل پیسې نه لري. خپل ملګري ته یې مخ ور واړاوه. دا خو یو هم پیسې نه لري. د کلاشینکوف ملي د دوی په خوا ونیو. څنګه اول کوم یو وولم؟ دواړه ژړ ژبېښلي ولاړ ول، هېڅ یې هم نه ویل. زړګی چې اوس د پوستې تر مخ د یو لوی عکس لاندې ولاړ و پرې غږ وکړ مه یې وژنه، بیا به دا مړزګي له دې ځایه څه وکړي؟ له بویه به یې لې ونیسو، دغسې خو یې نه پرېږدم. زړګي ورته وویل نو څه ترې غواړې؟ پیسې نه لري، نور خو په دې کنډوالو کې نه بایسکل په کار راځي نه وړه. ټوپکوال ملک په څټ کې په کنداغ وواهه ویې ویل دا خو ولاکه همداسې پرېږدم، ډېر هوکې معلومېږې، ځه چې بیا په دې لاره نه سې. دواړه په بیړه روان سول. تر څنګ به یې کله کله شاته وکتل چې لږ لرې سول. ملک ویل عجب خلک دي، انسان داسې ورته ښکاري لکه توبه نعوذ بالله چې دوی پیدا کړی وي. کلا خان په خندا وویل یاره کاشکې ټول مجاهدین ستا په شان وای، خدای دې خوار نه کړه. ټول اصیل مجاهدین زما په شان څه تر ما هم ښه دي. که خفه کېږې نه دا خو در سره نه منم. عجبه دا ده چې ته څنګه پکښې کې وې. ملک وخندل ته یې چې نه منې مې منه، خو دا ټولې دنیا منلې ده چې مجاهدینو دا وطن له لوی ښامار څخه خلاص کړ. دا دې منم، خو زه چې اوس دغو ته ګورم په نوم یې شرمېږم. وګوره څه یې ونه کړل، غلا، چور، ظلم، تیری، دا ټول مو ولیدل. لیونیه دا هسې د مجاهدینو په نامه تجارت کوي. د مجاهدینو بلا پرې وګرځه. مجاهدین هغه ول چې له روسانو سره وجنګېدل، شهیدان سول، څوک چې ژوندي پاته سول، ټوپک یې ایسته وغورځاوه او د وطن د آبادۍ لپاره یې مټې راونغاړلې. او په کلا خان په وړنګ دیوال ځړېدلې عکس اشاره وکړه. او دا هم د وطن دشمنان دي، هم د مجاهد. مجاهد د چا مېرمن په زور نه بیایي، مجاهد په چا ظلم نه کوي. خو دوی وایي چې روسان موږ ویستلي دي، وطن موږ آزاد کړ. ملک په غوسه وویل د دوی خولې څوک تړلی سي؟ د کوم رهبر زوی، ورور، خوریې، اخښی، د ترور زوی، د ماما زوی، د کاکا زوی او نور خپلوان جنګ ته تللي دي. دوی خو د نورو غریبو په وینو تجارت کاوه، د نورو په وینو یې بنګلې جوړې کړې وې، د خوارانو په وینو یې ډالر پیدا کړل. کلا خان په بېتنایي وویل اوس خو دا د دوی پادشاهي کوي، وایي چې د تورې په زور مو ګټلي دي. دا د خپل ورور په وینو رنګ توره به خدای کول ډېر ژر ماته سي. د ناروا څراغ تر ګیزه نه لګېږي. کلا خان په خندا وویل په تاسې هم د مومن خان د ښامار کیسه سوې ده.
هو خو هغه چا چې ښامار وژلی په کلي کې ناست دی موزیان د ښامار تسمې په لاس کې ګرځوي او چوکۍ پرې رانیسي. چې کله خان څه ونه ویل ملک په خندا ورته وویل د تا دې پوښتنې ماته د هغې ښکلې ډاکټري خبرې رایادې کړې. د کومې ډاکټري؟ په پاکستان کې چې زه په هسپتال کې بستر وم یوه ډېره مهربانه او ښکلې ډاکټره به زما یې ډېر خدمت وکړ. داسې ښه نوم یې و ژولیا. یوه ورځ مې ورته وویل ارمان چې مسلمانه وای او له خدایه منکره نه وای. دی ویل چې زه په خدای ایمان لرم. ما ویل عجیب. دې له واره وویل عجیب دا نه دی، عجیب دا دی چې موږ انسانانو ته خدای عقل راکړی ولې یو له بله کرکه لرو او یو د بل وینې تویوو. کلا خان وویل دا دې تر څه ویل؟ دا مې ستا تر خبرې پورې ویل. عجیبه دا ده چې زه ولې مجاهد وم، عجیبه دا ده چې تا غوندې نیک خلک ولې له موږ سره جنګېدل. کلا خان سوړه سویلی له خولې ویست. هی هی زموږ هم دغسې در واخله لکه تاسې. زموږ ځوانان هم د نورو هوسونو قرباني سول. زموږ ځوانان نیک او پاک خلک ول او په صداقت سره د وطن لپاره جنګېدل، خو خبر نه ول چې څوک به یې د کعبې په ځای ترکستان ته بیایي. عجیبه دا نه ده، عجیبه دا ده چې اوس هم ځینې د رهبرانو تر شا تړلې سترګې راباندي. رهبران او غټان هر ځای رهبران دي، که دلته یي که هلته پخپله مخکې ځي او قافله کندې ته ورخطا کوي. لکه چې ویني یې یو شعر مې هم را په یاد سو: خرڅوي رهبران په سوداګرو، خدای دې مل سي د وطنو د ملګرو. نه پوهېږي چې په کوم پلو دې بیایي چې روانې په ګډه او په سندرو. دوی په همدې خبرو کې ول چې له هرې خوا د درنو وسلو ډزې پیل سوې. تا به ویل چې د ټولې نړۍ وسلوالو کابل په نشه کړی دی، پرله پسې ډزې کېدې. دا معلومه نه وه چې چا په چا یرغل کړی دی او څوک څوک ولي. درنو وسلو یو ډارونکی غرهار جوړ کړی و. د سپوږمۍ تر کلي